په کابل کې یو ښوونځي کې استاد خپل شاګرد وډباو. دا چې څنګه ولې وډباو ملګرو جزئیات په ویډیو کې کتلی شئ. کابل کې یوه خاموشه چیغه، هغه څه چې هیڅوک یې هیرولی نشي. سهار 8 بجې وې، ټولګی لا هم د ارامۍ په فضا کې ډوب و. د کتابونو پاڼې ورو ورو اړېدلې او د ماشومانو سترګې د راتلونکي په خوبونه روښانه وي. هیچا فکر نه کاوه چې څو شېبې وروسته به د ارامۍ په یوه درنه صحنه بدله شي. یو کوچنی شاګرد چې لاسونه یې رپېدل او غږ یې ورو د استاد مخې ته ولاړ شو. ښایي یوه کوچنۍ تېروتنه یې درلودله یا شاید یوه پوښتنه یې درلوده، خو د استاد غبرګون بیخي بل ډول شو. ناڅاپه فضا سړه شوه، د استاد غږ لوړ شو او بیا هغه څه وشول چې د ټولګي فضا یې بدله کړه. شاګرد د زور لاندې شو، بدن یې خم شو او سترګې د ویرې نه ډکې شوې. هغه څه نه ویل، خو خاموشه چیغه یې هر چا واورېده. نو شاګردان لکه مجسمې ناست وو، نه څوک پورته کېدل. یوه لحظه وه، خو ډېره درنه لحظه وه. هغه لحظه چې ماشوم پوه شو دا ځای نور دومره خوندي نه دی. د ټولګي په کونج کې یو ماشوم ورو ورو ژړل، بل یوازې خپل کتابونه کتل، خو ذهن یې بل ځای و. هیڅوک دا صحنه له یاده نشي ویستلی. دا یوازې یوه پیښه نه وه، دا یو حقیقت و چې ډېر وخت پټ پاتې کېږي. آیا دا د زده کړې لاره ده؟ آیا ماشوم باید د پوهې په لټه کې ویره تجربه کړي؟ که موږ نن غږ پورته نه کړو، سبا به څومره نور ماشومان دا حالات وګوري. استاد باید د رڼا لارښود وي، هغه څوک چې تیاره لرې کوي، نه دا چې د ماشومانو په زړونو کې ویره واچوي. ماشوم ګل دی، که په زور پرې لاس کېښودل شي ماتیږي، او خو که په مینه وساتل شي باغ جوړوي. د صداقت نیوز چینل درنو لیدونکو، دا و زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. د نورو مهمو خبرونو لپاره در سره صداقت نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې، د الله په امان.